بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا يا محترم رورا د صلاة التسبيح د کولو طریقه غوښته ده چې صلاة التسبيح په څنګه طریقه باندې وکم او طریقه څنګه ده. محترم رور، صلاة التسبيح ډیر زیات اجر او ثواب لري. نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته د دې ډیر تایید کړی دی. ورته وایي چې په ورځ کې کوه، که په ورځ کې نه وي په هفته کې، که په هفته کې نه وي په میاشت کې، که په میاشت نه په کال کې، که په کال نه وي په ټول عمر کې یو وار وکړي. محترم صلاة التسبيح 4 رکعات نفل دي، 4 رکعات نفل کیږي او صلاة التسبيح کې 300 واره تسبيح ویل کیږي. تسبيح چې دی هغه دا دی: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه تسبيح 300 واره په 4 رکعات لمانځه کې ویل کیږي. طریقه د تسبيح د ویلو په دې شکل باندې ده چې په هر رکعت کې په دا ترتیب وایي، په هر رکعت کې 15 واره کیږي. په دا ترتیب باندې کېږي چې په اول رکعت نیت وتاړئ د 4 رکعاتو نفلو، نو چې کله دې سبحانه وویله، د سبحانې وروسته در الحمدلله مخکې به 15 واره دغه تسبیح ووایه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې د الحمدلله وویله صورت یې ووایي، بیا به 10 واره ووایه، دا یې 25. بیا په رکوع کې 10 واره، دا یې 15. بیا په د رکوع څخه چې راپورته سي د قومې په وخت کې، یعنی چې د رکوع سره راپورته سي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وایي، بیا به دغه 10 واره ووایه، بیا 15. او په دغه 10 واره ویلو کې د قومې په وخت کې دلته لاس نیولی کېږي. د دپاره ما علیده مسله ورکړې وه، دا مسله علیده جلا ما بیان کړې ده چې د صلاة التسبیح په قومه کې لاس نیولی کېږي. دا 15. دا چې سجدې ته ولاړې، په سجده کې ویل کېږي 10 واره، دا یې 15. بیا د سجدې سره پورته سي د 2 سجدو په مابین کې ویل کېږي 10 واره، دا یې 15. او بیا دغه رقم په 2مه سجده کې 10 واره ویل کېږي، دا 15 واره. دا 15 واره په هر رکعت کې په دغه ترتیب سره صلاة التسبیح المنځ په دغه ترتیب کولی کېږي او تسبیح په دا ترتیب باندې کولی کېږي په هر رکعت کې، لکه دا د 1 رکعت چې درته وایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.